د اوږدې خاموشي پای ولسمشر غني سبا د جمهوري نظام په سقوط غږیږي. د افغانستان بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې سرچینو ویلي چې هغه د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته سبا په لومړي ځل د یوې مرکې په ترڅ کې د نظام د سقوط په عواملو غږیږي. د جمهوري نظام د چارو ادارې د فرهنګي او ټولنیزو چارو رئیس محبوب شاه محبوب ویلي چې ولسمشر غني په دې اړه له BBC سره سبا ته مرکه لري. د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له ننوتو او د جمهوري نظام له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې ډاکټر اشرف غني یوې نړیوالې رسنۍ سره مرکه کوي. هغه د نظام له سقوط او هیواد نه تر وتو وروسته تر اوسه یو ځل د یو ویډیویي پیغام له لارې ملت ته لنډه وینا کړې وه. اشرف غني په دغه وینا کې خواشیني ښودلې وه چې د جمهوري نظام ترڅنګ طالبان او نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې هڅو په بریالیتوب کې پاتې راغلل او په ګډه یې سیاسي ماتې وخوړه. د ولسمشر غني له هغې وینا وروسته پر هغه د نږدې سیاسي ملګرو طالبانو او بهرنیو لورو له اړخه سولې سره د مخالفت، فساد، ناسمې رهبرۍ او نورو ناکامیو ګڼ تورونه لګول شوي. تمه کیږي چې ولسمشر غني په دې تورونو ته په خپله د لومړۍ مرکه کې ځوابونه وایي او ملت ته به د نظام د ړنګېدو ناویلي برسېره کوي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي ولسمشر غني باید د امریکا او پاکستان همدارنګه د سیاسیونو خاینانه څېره رسوا کړي تر څو هیوادوالو ته ملامت او سلامت معلوم شي. یوې باوري سرچینې تان ته وویل چې د ولسمشر دا مرکه سبا ممکن ترسره او راتلونکې پنجشنبه خپره شي.